دغه د کابل د دولسمې او احمدشاه بابا مېنې د قلعه جبار سلیم کاروان شاته ساحې د کوڅو حال دی. دغه ساحې د ښاروالۍ څخه په کلکه غوښتنه کوو چې دا جوړې کړي، ځکه اوس خو هوا ګرمه ده، بارانونه نشته دی، نو کوڅې یو څه صفا دي، خو بیا چې کله بارانونه یې واوري بیا په هغه وخت کې په دې کوڅو کې تګ راتګ هیڅ نه کیږي. د کابل ښاروالي څخه په کلکه غوښتنه کوو چې دغه کوڅې باید جوړې کړي، د خلکو مشکلات ته رسیدګي وکړي. ګران دوستان، دغه سړک چې دی دا د سلیم کاروان په شا تېر شوی دی چې پل چرخي ته وتلی دی. که څه هم دا سړک عمومي سړک دی، خو متاسفانه تر اوسه نه دی پوخ شوی، او بیا په ژمي کې په دې سړک باندې هیڅ تګ نه کیږي. واورې، بارانونه، خټې، خلک ډېر زیات ورسره په تکلیف وي. الله دې وکړي چې زموږ اوده ښاروالي او اوده د برېښنا ریاست یو څه اجرات وکړي.